ښځینه بچی ده، تقریبا عمر یې 2 میاشتو پورې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. راغلی و د خوست ولایت مرکز د ماڼۍ کلي ته، په دغلته فارم کې د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د فرانسوي کوپکس مومبیلیار تخمي ستنو څخه زیږېدلي بچي او همدارنګه هغه ښځې بچي چې په غواګانو تبدیلي شوي د هغوی د شودو په اړه او همدارنګه د کوم ښه خصوصیات لري دلته د مالدار د خولې همدارنګه مربوطه مسؤل ډاکټر څخه به هم د هغې په اړه معلومات راکړي. لر سپین غر شرکت نه ډېره مننه چې موږ ته ښه نسل ښه ستنې ته تکمیلوي. لر سپین غر شرکت تولید ښه ده. که د دغه غوا په اړه باندې معلومات راته راکړئ چې دغه غوا څومره عمر لري، نو دا لږ رادغه که تاسو داسې. دا غوا تقریبا 6 میاشتو رسېدلې ده. اوس داسې وښایه چې 20 کیلو شوده اوس کې. ښه، ډېر ښه. یعنې 6مه میاشت ده او 20 کیلو شوده اوس هم کوي. یعنې که دا لنګه شي نو دا تقریبا شوده نور هم ډېری دی سره. او دغه 1.5 ته داسې رسوي بیا دویم نومول کې. ها ماشاءالله. او دا یې خو صحیح ده چې تقریبا 9 میاشتو رسېدلې ده. ها، د دې غوا عمر څومره دی؟ د دې غوا عمر بیا 3 کاله وي. ښه، 3 کاله. دا څومره دویم لنګونې دی چې ورته برابرېږي؟ او د 6 میاشتو بلار به ده. ښه، د 6 میاشتو بلار به ده، دویم لنګونې دی. د شودو تولید یې څومره دی؟ 20 کیلو دی. 20 کیلو ده په شوه روز کې، او د 6 میاشتو بلار به ده. او د 6 میاشتو بلار به ده او 20 کیلو. مرضونو مقابل کې خو ډېرې ښې دي. او د خپله ولې د ساکل د خوست کې ډېره سخته ګرمي وه. د ګرمۍ په وجه کې دوی ډېر ښه ورکوي، ښې وو. او ځینې نور نسلي غوره سره دي، هغه ګرمۍ وجې نه لږ ذره څه هغه کې شوده ډېره کموي، او دوی بیا ښې دي، شوده دومره د ګرمۍ نه کموي. او لږ اولو کې ښې دي، او ستنې چې ته ولګي او برګشت نه کوي. ښه، یعنې په اول ځل باندې چې دی چې غویمه شي چې الکا ورته وکړي بېرته نه راګرځېږي. او بېرته نه راګرځي، هغه یې ویسته نه سلاږي. او صحیح دی. د لر سپین غر د کوپکس مومبیلیار د جنروي ستنې لور ده چې تقریبا عمر یې 7 میاشتې ده. ها ماشاءالله. د دې غوا بچی ده اوس، او دغه غوا چې ده تقریبا 6مه میاشت ده، او دویم لنګونې ده تر اوس 20 کیلو شودې کوي. دا چې اول لنګونې وو تقریبا تر 20 کیلو پورې شودې تولیدوي. ښه ماشاءالله. په څنګ کې د کوپکس مومبیلیار د شنه دا یو ښېګړه لري ډاکټر صاحب چې الکا ورته وکړو برګشت ډېر نه کوي، او د مرضونو د محیط او د ګرمایش او سړو په مقابل کې ډېر مقاومت لري نسبت د نورې غوښې دي. اکثره ګرمي وخت کې ګرمي لري، او څنګ کې شودو تولید هم کمېږي، محصولات یې عموما کمېږي، او دغه هم په محیطي شرایطو کې مقاومت لوړ وي، او په څنګ کې لګولو کې ډېرې ښې دي. دغه ډاکټر صاحب چې د اولنۍ ښکاري دغه د اومي باډي فرانسوي نسل ده، دغه لر سپین غر په واسطه چې کوم ستنې وارد شوي دي کوپکس مومبیلیار. ښځینه بچی ده، تقریبا عمر یې 2 میاشتو پورې ده که نه. او دا د جرمني کالوین لور ده، تقریبا عمر یې 40 شپې ده که نه. ماشاءالله 40 شپې. یعنې 40 شپو کې ماشاءالله ښه وزن یې اخیستی، همدارنګه د جسم نه او جسامت نه د رنګ نه ماشاءالله بیخي ښه ده. دا هم د لر سپین غر مالدارۍ زراعتي شرکت د فرانسوي د ښځینه تخمي ستنې چې 90% ښځې بچی راوړي، د هغې څخه زیږېدلې ښځینه بچی ده. ماشاءالله د قد او اندام نه بیخي برابره ده. پیغام څه شی دی مالدارانو ته، فارمدارانو ته؟ دا پیغام ده چې موږ سره باید کومکونه وشي، او دغسې چې نور ستنو نوي تولید ستنې راوړل شي. او موږ تاسو نه دا هیله ده چې موږ سره تاسو ډېر ودرېږئ، ملاتړ مو وکئ، او ښه نسلونه راوړئ، او موږ به آینده کې ښه غواګانې او ښه نسلونه پیدا کړو. ډېره مننه. خیر.